مزامیر آل داود چې ورته وایي داود علیه السلام په ټول پیغمبرانو کې ډېر بهترین آواز الله ورکړی حتی چې هغه طیور چرند پرند هغه په آواز باندې مین و. ته عربي کې ورته مزامیر آل داود وایي. دا نننۍ په مصري زبان کې صنع بسحرک دا اته مقامات دي. موږ ورته مقامات صوتیه وایو یا لحن صوتیه یا وایي چې لحن داود. نو دا اتو مقاماتو باندې مشتمل دی خو د اتو مقاماتو ته تجوید لازمی پکار دی. یعنی قرات چې ورته تجوید قواعد چې دا اتو واړه مقامات چې دي لکه نهاون شو، سیکا شو، رس شو، عجم شو، جارکا شو او دا رنګ کرد مقام چې دی نو دا ټول مشتمل په تجوید کې دي چې د تجوید دایره نه بهر نی. اکثر زمونږ بهترین آواز ټول کې آوازونه کې مصر هغه کې مشهور زیات دی چې هغه په همیشه په هر مانځه کې بغیر د مانځه نه په قرات کې وایي. او بیا دویم نمبر سعودي عرب چې دی حرم امامان هغه په حضر کې ټاپ دی ډېر. او بیا دریم نمبر کې د دې سوري سر د دې مثال لک په وینا کې مونږ ته ویلی شي د دې یو بیا ایران راځي په ښایست آواز کې پاکستان. زما ایډیا دا دی نن سبا لکه ما تحقیق چې دا دی نو خلک به وایي چې اطلب العلم ولو کان فی الصین به ویلې زه چې اطلب العلم ولو کان فی پاکستان دا یو مرکز ګرځېدلی الحمدلله. د علمي ونډه دی خورا ډېر محنت کوي او حتی چې موږ مصریانو ته تلاوت کوو هغه حیران شي چې تاسو جامع ازهر نه فارغ یې. موږ چې موږ محنت کړی عربي دی عربي زبان دی او موږ چې موږ باندې خلک یو قاري یو عجم یو او شوق دی به موږ شوق سره یادو. نو لہذا د هر قاري چې تلاوت کوي هغه به یو مقام باندې لازمي تلاوت کوي بغیر د مقام نه تلاوت نشي کېدی. اوس ما چې مخکې تلاوت وکړو نو سٹارټ هر تلاوت د بیات نه شروع کیږي. بیا بیات کې درې سټیج دي. قرار دی بیا قرار نه په دویم پرده دریم پرده په ساده ژبه کې نه دریم پرده دا چې هغه اوچت لاړې بیا آواز کې فرق راځي. اکثر تلاوت کوم په یم چې آواز رانه ډېر بلاس کیږي نو بیا واپس لاندې طرف ته راشم قرار طرف ته راشم. نو لومبنۍ سٹارټ تلاوت چې دی د بیات نه شروع کوو دا اصول دی. نو بیات نو وروسته بیا نن چې ما کوم مقام کې تلاوت وکړو بیات او ورسره چې کوم د سیکا ورست مثال راته لږ ووایه. بسم الله الرحمن الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله. مقام السيكا ما شاء الله سبحان الله. فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سبحان الله. دا د مقام سیکا جواب دی. نو هر مقام کې درې سټیجه کیږي او بل حجاز چې عرب حرمین کې ډېر زیات خوښي. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو